السلام علیکم. د خپل موبایل د سیټینګ له لارې به څنګه د موبایل لپاره د کمپیوټر په شان ماوس او کرسر فعال کړو. دغه کار لپاره راځو د موبایل سیټینګ ته. د موبایل سیټینګ مو چې اوکې کړو، راځو وروستنۍ برخې اکسیسیبیلیټي ته. اکسیسیبیلیټي مو چې اوکې کړو، راځو دغه برخې ته انټراکشن اینډ ډیکسټریټي. دا مو چې اوکې کړو، راځو اسسټانټ مینو ته. اسسټانټ مینو کې دغه ټیک مار ورته اوکې کوو. دغه د موبایل په شیشه باندې د شکل به تاسو ته ښکاري. دغه شکل اوکې کوو. راځو دلته کرسر کوي. کرسر مو چې فعاله کړه، هغه د ماوس به وینئ چې حرکت کوي د موبایل په شیشه باندې. نو دغه ماوس لپاره دغه مشخص او محدوده ساحه ده چې د مربع شکل دی. په دغه کې موږ تاسو کولی شو ماوس یو خوا بلې خواته بوځو او دلته دغه څلور تیرنګ ورکړي. کولی شو په دې سره د موبایل دغه کمې هغه چې د مینوګانې راولو. مخکې وروسته پرې تللی شو. زه د ماوس په ذریعه سره ځمه د موبایل سیټینګ ته. ګوره دغه سیټینګ اوکې کوم، دغه مشخص ساحه اوکې کوم، سیټینګ خلاصېږي راته. نو دا کولی شو موږ د کمپیوټر په شکل باندې همدا ماوس موبایل کې هم استعمال کړو. که ویډیو مې خوښه شوې نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.